بسم الله الرحمن الرحیم. زه هند افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لیدونکو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې د ډاکس کوم کوین چې لانچ کیږي د دې فری مایننګ څنګه په باینانس کې ترسره کړو او موږ فری ډاکس کوین ترلاسه کړو. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی دا ډیر وخت په ټیلیګرام کې د دې کمپنۍ لخوا د ډاکس کوین لخوا فری مایننګ کېدو، خلکو ته فری مایننګ ورکو، فری کوینونه ورکولو. نو زیاتره ملګرو نه به دا پاتې شوي وي یا بهیر شوي وي او دغه فری مایننګ به یې نه وي ترسره کړی. خو 2 ورځې ممکن نور هم شته دی، 2 ورځې او 9 ساعته یا 10 ساعته یا 8 ساعته تر څو تاسو هم فری مایننګ په باینانس کې وکړئ او دغه کوم ډاکس کوین دی دا فری ترلاسه کړئ. ګوره ملګرو، مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم یو څو شیان ضرور دي چې دغه فری مایننګ تاسو کولی شئ. له ټول نه اول به تاسو باینانس کې پیسې ولرئ. تاسو به پیسې ضرور اچوئ. څومره چې تاسو د پیسو اندازه ډیره وي دومره به تاسو فری کوینونه ډیر ترلاسه کوئ. که چېرته تاسو پیسو اندازه کمه وي او ستاسو باینانس کې پیسې کمې وي، څومره کم وي عمره به تاسو کم کوینونه ترلاسه کوئ. زه به هم تاسو ته وښیم، ما سره $10 دي او دغه $10 چې دي د دې باندې ما پرون راهیسې مایننګ شروع کړی دی. ګورو تر اوسه پورې به ماته او څومره ډاکس کوینونه راکړي. ما اصلا $28 باندې دغه مایننګ شروع کړی دی. او بله خبره دا، تاسو به داسې فکر تاسو ته به راشي چې مونږ دا پیسې چې ته وایې مقصد چې ضرور دي دا خو به مونږ نه دوی نه وهي. دا پیسې بالکل چې څومره ډالر تا سره وي په باینانس کې دا نه مصرفېږي، خو د دې پیسو باندې تا ته مایننګ درکوي، نه تا ته دا کوین نه درکوي. ښه راځو دې ته چې دغه فری مایننګ څنګه کولی شو. ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو را سره تر پای وګورئ او یو بل یادونه دا کوم چې که چېرته تاسو د هند افیشل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی تاسو سره ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ دغه شانتي فری ارننګ نور شیان ویډیوګانې هم جوړو نو هغې نه به هم خبرې کوي. نو تاسو به راشئ دلته به هم ته راشئ، اول سمه ده، بیا به راشئ دغه مور اپشن ته. کله چې دا تاسو ووهل دلته به تاسو لاندې راشئ او په دې صفحه کې به تاسو پیدا کړئ لانچ پول. ګورئ لانچ پول پیدا کړئ. دا تاسو یوازې دې کوین دپاره نه دی، هر کوین چې کله لانچ کېدو تاسو همیشه دا لانچ پول ګورئ. کله چې په دې لانچ پول کې کوم کوینونه وي تاسو هغه فری مایننګ کولی شئ مخکې د لیست کېدو نه. نو که تاسو سره په باینانس کې $10 وي، که $500 وي، که $50 وي، څومره چې د سره پیسې ډېرې فری مایننګ به کوئ ستاسو د پیسو یو سنټ هم نه مصرفېږي، خو تاسو ته فری کوینونه درکوي چې کوم لیست شوي نه وي. په دې کې بیا داسې کوینونه هم راځي چې شاید د هغې یو کوین قیمت $1، $2، $15 هم ورسي. نو تاسو بیا که چېرته 10 دانې هم وکئ، فرض مثال 10 کوینه هم تا ترلاسه کړه او د هغې قیمت $1 نو $10 ډېر شی دی موږ ستاسو لپاره. نو دغه همیشه ګورئ او په دې به کلیک وکړئ لانچ پول باندې. کله چې لانچ پول باندې تاسو کلیک وکړو نو تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي. ګورئ دلته 2 کوینونه موږ سره دي آن ګوینګ کې دي. نو آن ګوینګ کې 2 کوینونه دي، یو چې د ټن په نوم دی او دا نور چې دي د لاندې دا آیو په نوم دی کمپلیټ شوي دي، دا نور هم کمپلیټ شوي دي، دغه کوینونه کمپلیټ شوي دي. اوس 2 دانې ټن کې هم تاسو کولی شئ او ډاکس په نوم دې کوین کې هم تاسو فری مایننګ کولی شئ، فری پیسې تاسو ترلاسه کولی شئ. ګورئ د ډاکس چې کوم کوین د 3 ورځې پراجیکټ ډیوریشن دی او د ټن چې دی 20 ورځې پراجیکټ ډیوریشن دی. ټن کې اوس هم تاسو 11 ورځې لرئ. دواړه طریقه یو شان دی. دواړه که تاسو هر یو کوئ، خو دا ډاکس زه کولو کې چې دا زر لانچ کېږي. نو دې دپاره چې تاسو غواړئ دغه دې کې پیسې باندې که دغه فری مایننګ وکړئ نو دغه ډاکس باندې به تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده. کله چې به دې باندې کلیک وکړو دلته به تاسو ته د دې سایت د دې ډاکس کوم صفحه ده د پراجیکټ ډیټیل دغه به تاسو ته خلاصه شي. ګوره ما مایننګ کړی دی $28 په اندازه ما BNB. ګوره اول به تاسو پیسې خپل USDT BNB ته واړوئ، کنورټ به کړئ په باینانس کې. کله هم چې کنورټ کو په سپاټ کې پرېږدئ را به شئ دلته چې کله راغلی. ګوره ما سره اوس آن لاک خلاص دی او تاسو سره به دغه لاک خلاص وي. په دې لاک به کلیک وکړئ، مکزیمم BNB به ورته انتخاب کړئ او مقصد پرچیز به کوي وا به خلای. صحیح ده. ګوره زه پرچیز هم نور که چېرته ما سره وي، اوس ما سره نشته انکریز بیلانس ماته ولیکلو، خو دلته به تاسو هغه طریقه وکئ.
کله چې وکړله تاسو ته هر یو ساعت بعد یا هر څومره وخت بعد تاسو که راځئ که نه راځئ ورته که نه کله چې تاسو دغه پراجیکټ یا کله کوم د کوین لانچ کېدو له دې نه لږ مخکې یا له دې نه وروسته چې کله لانچ شو دلته به تاسو ته دغه ګورې ما ترې راکړي دي اوس کلیم کې دي کلیم شوي نه دي 15.53 ګورې ډاکس دي زه دا کلیم کوم دا تاسو هر ساعت کې درکوي که چېرته تاسو پیسې ډېرې وي فرض مثال $200 وي $1500 وي $1000 وي نو هومره به تاسو ته ډېر کوینونه درکول کېږي نو ماته دا د 15.53 ډاکس راکړي دي او یو چې د 1.2 ما پرون ورځ یا سبعي کې کلیم کړي دي نو دا زه کلیم کوم ګوره کله چې تاسو دا کلیم کوئ کمپلیټډ شو ګوره ما سره ټول 14.15 ډاکس شو په $28 باندې ما ته 14.15 ډاکس کوینونه دوی ما ته راکړه په 4 ساعتونو کې خو که چېرته تاسو ټیلیګرام کې کړي وی تاسو ډېر څه ترلاسه کولی شو دلته کم دی هو یعنې بیا هم ممکن لاسه مه ورکوئ ځکه یو اندازه یو $15 خو به تاسو ته وګټي یو $2 خو به تاسو ته وګټي نو دا حتما ضرور فعاله کوئ او دغه کوینونه فری ترلاسه کوئ نو زه به درته بیا هم په دې ټن باندې بله طریقه وښیم چې ټن کې تاسو څنګه هغه کولی شئ ګوره ټن باندې به کلیک وکړئ هغه طریقه درته وښیم چې BNB څنګه پکې سټیک کېږي دلته چې دی ګورئ دغه BNB پول چې دی BNB پول باندې دلته پرچیز دی پرچیز چې کله کلیک وکړئ اوس ما سره BNB نشته دی هلته تاسو بله صفحه خلاصېږي کله چې تا سره BNB وي آل ماکزیمم ورته سلیکټ کړئ پرچیز پې کې بس تا پیسې دې کې هولډ شولې او تا د مایننګ شروع شي نو دغه طریقه ده ما سره دی اوس 14 ډاکس کوینونه په فاینانس کې زه راځم سپاټ برخې ته او دلته به ما ته هم ډاکس کوینونه وښیي ګورئ دغه ډاکس کوینونه تاسو کتلی شئ 14.15 ډاکس کوینونه ما ته په 4 ساعتونو کې ترلاسه شوي دي او همدغه شانتې 2 ورځې چې نور هم زه وکړم نو برابر 15 ډاکس کوینونه زه ترلاسه کولی شم نو که چېرته تاسو سره پیسې اضافه وي $100 وي $1000 وي هر څومره وي نن ټریډ مه کوئ 2 ورځې ټریډ مه کوئ راشئ دغه مایننګ وکړئ فری مایننګ پې وکړئ ټریډ کې شاید تاوان وکړئ مایننګ وکړئ چې تاسو ته څه ګټه وکړي که څومره پیسې ډېر وي تاسو ته هومره ډېر کوینونه ترلاسه کولی شئ نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي تر بلې ویډیو په خدای سپارم د الله په امان